حدیث مبارک راځي حضرت سعد بن عبادہ رضی الله تعالی عنہ ہمارے حدیث راوی مبارک فرمایي وی حضور نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې با هغه خلک چې چا قرآن عظیم شان زده کړی او بیا یې تلاوت ولا پرېښوستی قرآن عظیم شان زده کړو او بیا یې تلاوت پرېښوسته وی د قیامت په ورځ باندې به دغه انسان مجسوم به وي مجسوم دا یو د جسام یو بیماري ده د قیامت په ورځ باندې به انسان په یو بیماري شکل کې به راپورته شي او د محشر میدان ته به حاضر شي وی دغه انسان به د دغه بیمارۍ نه د علامه وي دا بیا پته لګي د قیامت په ورځ باندې چې دې انسان په دنیا کې قرآن زده کړی او تلاوت یې نه کاوه جسام بیماری مفسرین فرمایي محدثین چې دا برکی مرض ته وایي سپینوالي ته وایي برګوالي ته وایي چې د انسان په بدن باندې به راغلی وي فرمایي چې دغه انسان په بدن کې به بیماري به وي په معذورتیا په حالت کې به د رب په دربار کې به دغه انسان ودرېږي او ټولو خلکو ته به دا پته لګي چې دا هغه انسان دی چې دغه انسان په دنیا کې قرآن زده کړی او قرآن یې وایه نه